د بادشاه د محل یو صفاکار چې د بادشاه په لور باندې مئین شوی و، نو د بادشاه د لور لپاره یې څه وکړل. سلام او مینه دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې. قدرمنو دوستانو، یو ډېره په زړه پورې قصه در سره شریکوم، په دې هیله چې ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو، قصه داسې ده چې یو صفاکار چې د بادشاه په محل کې به یې صفایي کوله، یوه ورځ په خپله دغه نوکرۍ یعنې صفایي باندې مصروف و چې د بادشاه په محل کې یو دم نظر د بادشاه په لور باندې پرېوتو. خو هغه چې کله خپل حیثیت ته وکتل او بیا یې د بادشاه د لور حیثیت ته وکتل، نو ډېر زیات نا امیده شو، سر یې ښکته کړو او د هغه ځای نه روان شو. خو په زړه کې و چې یو ځل بیا د بادشاه د لور دیدن وکړي، خو هیڅ موقع او وخت به ورته نه میلاوېدو او نه به ورسره قسمت یاري کوله چې هغه بیا یو ځل وویني. د مینې دغه بیماري د ته ډېره سخته تمامه شوه او تر دې حده پورې چې د زړه رنځ ورته پرېوتو او په بستره باندې وغورځېدو. د دغه صفاکار ښځې ته د دې ټولې واقعي معلوماتو چې زما خاوند باندې څه چل شوی دی. د صفاکار حالت چې کله ډېر زیات خراب شو، نو د هغه ښځې د هغه په ځای باندې کار ته تلل شروع کړل. څو ورځې مسلسل چې د بادشاه لور ته دغه صفاکار په نظر رانغی، نو هغه یې د ښځې نه پوښتنه وکړه چې آیا هغه صفاکار یعنې ستا خاوند ولې کار ته نه راځي. د هغه ښځې چې دا خبره کله واورېده، نو ډېره زیاته ووېرېده او په زړه کې وویل چې هسې نه د بادشاه لور ته د دې خبرې معلومات شوي وي چې زما خاوند په دې باندې عاشق دی. خو د بادشاه لور هغه په اعتماد کې واخیسته او د حقیقت معلومولو پوښتنه یې ترې وکړه. نو په دې باندې ورته د صفاکار ښځې وویل چې ټوله قصه داسې ده او هغې ته یې ټوله قصه ورورسوله. بیا د بادشاه لور هغې ته وویل چې اوس د ملاقات یوه لاره ده، ته لاړه شه خپل خاوند ته دې ووایه چې هغه د ښار نه چېرته لرې په لاره کې کینی او بس الله الله کوي، نه د چا سره خبرې کوي، نه د چا نه څه تحفه اخلي. همدغسې به د ده صفتونه او چرچې تر بادشاه پورې راورسېږي او بیا به د ملاقات لارې هم خلاصې کړي. کله چې د صفاکار ښځې دا پیغام واورېدو، نو دا پیغام یې زر خپل خاوند ته ورسولو. هغه صفاکار چې کله دا خبرې واورېدې، نو د هغه په وجود کې ساه راغله. هغه د غریبانانو لباس واخیستلو او لاړو چېرته لرې په لاره کې کېناستو او د الله الله ورد یې شروع کړو. د چا نه به یې هېڅ څه هم نه اخیستل. تلونکي راتلونکي خلک د ده نه ډېر متاثره شو، ځکه چې ده به هېچ چا ته هم په اوچتو نظرونو نه کتل او نه به یې د چا څیز ته لاس لګولو. کېده چې دا خبره تر بادشاه پورې ورسېده، هغه خپل وزیر ته وویل چې لاړ شه او ته معلومات وکړه چې دا څوک دی او د ده رښتینولي تر کوم حده پورې ده. د بادشاه وزیر چې کله راغی، نو د دې صفاکار نه ډېر زیات متاثره شو او د ده ورته ډېر صفتونه وکړل. بادشاه هم چې کله دا خبرې واورېده، ډېر زیات متاثره شو او د ده خواته یې خپله راتګ وکړو. او کله چې د ده صفتونه نور هم زیات شول، نو د بادشاه لور د خپل پلار نه اجازت واخیستو او ورته یې وویل چې زه هم غواړم چې دې نیک انسان سره میلاو شم. په دې دوران کې چې کله دې صفاکار ته د دې خبرې احساس وشو چې تر اوسه پورې هغه صرف د یو دنیوي مقصد لپاره ناستو او الله الله یې کول او هغه دروغجن و، لیکن بیا هم په هغه باندې الله تعالی دومره رحمت نازل کو چې د خلکو په نظر کې هغه ډېر زیات قدرمن کو او هر اړخ ته د ده صفتونه شروع شو او هر سړي ده ته عزت ورکول شروع کړل. د فکر وکړو چې دا کرامات خو صرف په زبان باندې د الله د نوم ویلو. هغه فکر وکړو چې صرف په ژبه باندې د الله تعالی د نوم اخیستلو سره ماته دومره انعام میلاو شو او خلکو راته دومره احترام راکو، که زه په رښتیني زړه سره دا تسبیح شروع کړم، نو د الله تعالی د رحمتونو نازلېدل به په ما باندې شروع شي. کله چې د بادشاه لور د ده خواته راغلله او دې ته معلومات وشول چې د بادشاه لور راغلې ده، نو د سر هم اوچت نه کو او نه یې د هغه خواته وکتل. هغه ژړېدله او خپل محل ته بیرته لاړله. قدرمنو دوستانو، د دې واقعې نه موږ دا عبرت اخیستلی شو چې که موږ په رښتینې زړه باندې د الله تعالی عبادت وکړو او د هغه حکمونه په ځان باندې ومنو، نو دې کې شک نشته چې الله تعالی به په موږ باندې رحمتونه نازل کړي او موږ ته به هره لاره خلاصه کړي. بېشکه کوم انسان چې د الله تعالی دوست وي، نو نور خلک د هغه ډېر زیات قدر کوي. په دې هیله چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او څه زده کړه به مو ترې کړې وي، مهرباني وکړئ در سره لایک کړئ، زموږ د چینل نه خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ چې زموږ همدغسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ضرور رسیږي او تاسو ترې نه خوند او ګټه واخلئ. ډېره مننه.